الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنانو انفقوا من طيبات ما كسبتم بإخلاص ورکي تزر د اخلاص ورکي الله ته ورکي چې الله خوشاله شي خو پاک مالونه ورکي پاک یا ایها الذين امنوا ایو کسانو چې ایمان یې راوړی دی انفقوا تاسو نفقه کوي من طیبات ما کسبتم د حلال هغه مالونه چې تاسو کسب کړی دي کوم د سپینو زر نه وي کې د سرو زر نه وي کې چې حلال وي ځکه د حرام مال نه صدقه نه قبليږي ومما اخرجنا لكم من الارض او دغه شان نه تاسو انفاق وکي په حج کې داس د ظاهرا تخلاص شو خو حج خو مالی عبادت دی نو دا چې ته حرام باندې حج کوي نو دا سره کومه ده خو عبادت نشو کنه ومما اخرجنا لكم او دغه شان نه چې موږ تاسو ته راستلې دي من الارض دمزکنا کوم نباتات موږ دانه میوه راستلې دي نه په خاطر کنه ولا تيمموا الخبيث او قصد مکوي هغه ډېر ټیټ مالته ډېر لویدلی مالته هغه ته قصد مکوي د مالونه چې هغه شی تاسو نه پخه کوي چې ډېر لویدلی د سترګو نه لویدلی منه چې تاسو منه د مال نه تنفقونه چې تاسو نه پخه کوي بل چته ورکوي په صدقه کې ولستم باخذه او که چیرته تاسو ته څوک درکې بیا نه خلای غمو ولستم باخذه او تاسو نه وای اخستون کې الا ان تغمدوا فيه مگر په داسې حال کې خلیا مگر خلې په داسې خلې چې پټ سترګې وخلي مگر سترګې پټې کې ته وای خلې نو داسې مال نه تاسو ماغه کوي الله داسې مال نه کوي وعلموا تاسو په دې باندې پوه شئ ان الله غنی الله سبحانه وتعالى د غنی د استاسو نفقات ته کوم احتیاج نه لري حمید دی الله محمود دی په خپل افعالو کې نو په ډېر کم عمل چې دی الله قدردانی کوي او اجر ډېر زیات ورکوي الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاسو ډاروي د فقر نه ډاروي صدقه مو ورکوي چې فقیر بشي و یامرکم بالفحشاء او بل خاطر تاسو ته امر کوي په فحش کارو سره فقط په صدقه کې دی ډاروي که په نور شاو ته نه مال او مصارف کی مصرفيږي پکې دی نه ډاروي یو وخت لغې چې کوم نتیجه نه ورکي نو دا خبره وي یا امرکم بالفحشاء تاسو فکر وکړئ دغه خلک چې په ټولو کې توي نه کوي په دې کې شیطان والے نه ډاروي چې فقیر بشي اول ته چې عاجز او بیچاره ورته ویلوړي په دروازه کې الته ډاروي الته بیا نه ورکوي حتی تم د سپورم ورته کا اول ته چې په فحشاء باندې مصرفوي په ساز او په سرود باندې مصرفوي نو فکر وکړه د چا حرکت دی الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاسو ډاروي د فقر نه وخت صدقې کې و یامرکم بالفحشاء او تاسو امر کوي په فحش کارو سره والله یعدکم الله چې تاسو ته وعده درکوي مغفرتن منه د بخنه الله د خانه الله د خپل نزد نه تاسو ته د بخنه غدر کوي چې الله به تاسو د زکات ورکول سبب خدای تاسو وبخي دا وعده درکوي الله وفضلا او الله جل جلاله تاسو ته د عوض وعده درکوي چم به پاکم د ګناهونو به عوض د مال درکم والله واسع الله سبحانه وتعالى چې دا پر د رحمت ډېر پراخ دی واسع ذات دی پرخون کوي ذات دی خلاپم درکوي واز بخیدم بالکل الله دربار ډېر پراخ دی ډېر پراخ دی څو وخت د ګمون ونه کې چې موږ الله درکوي الله هم درکوي علیم الله پوي دی ستاسو په نیاتو په صدقو سره پوي دی اوس کرامت د دې ذکر کوي نو یؤتل حکمت من یشاء الله ورکوي حکمت چاته چې خوښ شي نبوت علم د عمل سره من یشاء چاته چې خوښ شي یا خو دا غدي یؤتل حکمت من یشاء یو تفسیر دا دی یؤتل حکمت الله ورکوي حکمت نبوت محمد رسول الله ته یؤتل حکمت من یشاء الله ورکوي تفسیر د قران چاته چې خوښ شي بل یؤتل حکمت من یشاء الله سبحانه وتعالى ورکوي حق خبره حق فعل حق ترسوي حق نظر داسې نظر چې هغه حق ترسیدون کوي نظر وي حقانی نظر حقانی فعل حقانی قول دا خدای په کوم چته ورکوي چې خدای په کوته خوښ شي یؤتل چې اهلی وی کنه یؤتل حکمت من یشاء ومن یؤتل حکمت او هر هغه چته چې خدای په حکمت ورکوي چې خبره حق ته ورسېده عمل یې حق باندې برابر شو نظر یې حق ته ورسېدو فقط اوتیه خیرن کثیره او ته ورکړې شو ډېر ستر خیر
یا علم د عمل سره علم نافع چې چته ورکړ شو نو ډېر ستر خیر ورکړ شو. و ما یذکروا او پنده خلی په امثال د قران سره په حکمتونو د قران سره الا اولو الالباب مگر هغه څوک پنده خلی چې د عقل چختنان وي ذویل العقول وي د خلقونه یقن هغه خلی ګټه. و ما انفقتم من نفقه او کوم شان چې تاسو نفقه کړی د نفقونه د الله په لار کې او نظرتم من نظر او یا تاسو نظر کړی دي د کوم نظر نه اطاعت د الله کې یا تاسو وپکړي کوم د پلان کای بندیر خوش شو زب دغه سید الله د پر زبح کوم که پلان کای بندیر خوش شو درې روزي بنسم دا د شکرانه طریقې دغه دي دا طریقه نه ده چې دزونه ورته د شیطان په غلطوي د شکرانه طریقې په غلطوي هغه په کمین کې ناشته یو طریقه نه په یو طریقه نو هر شی چې پارشي کې د اسلامي شریعت طریقې شته او که دا طریقې د مسلمانانو غلط شوي د دې په مشکلات کې ګیر شي ضرور به التوی کنه والا من فیکم لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم که شریعت تاسو په ذهنو کې بلور شي په مشکلات کې ځان ګیر کوي. نو دا نظر یواز د الله نه بل چته بیا دروام نه دی نزور فإن الله يعلم الله چې دی قبلوي الله په پوي دی. وما للظالمین او نشته د مشرکان لپاره من انصار داسې کوم کون کوي مانع نشته چې خدای د عذاب نه خلاص کړي. اوس دلته صدقه دي پټه او صدقه د ښکارې دي هغه بیانوي چې کوم یو افضل ده دا ذکر کوي ان تبدو الصدقات کچره تاسو ښکارا کوي صدقه فنعم ما هي واجب صدقه نو دا تاسو لپاره خبره ده نو ډیر ښه شی دی دا ان تخبوها او کچرته پټي ورکي د نفلي او تو هل فقراء او تاسو فقیرانو ته ورکي فهو خير لكم دا تاسو لپاره غوړه ده دواړه چې د الله د لپاره ورکي دواړه قبول دي. وای کفر عنکم نو ځکه بعض علماء کرام یې چې په پرجی صدقه کې کارولای خدای چې خلک اقتداب سي وکړي خلک یې ورکو دا خدای الله د رضا د پرور کی او په نفلي صدقه کې پټولای خدای. والله علیم والله بما تعملون الله سبحانه وتعالى په څه چې تاسو کوي خبير الله به خبر ذات دی. الله سبحانه ويكفر عنكم من سيئاتكم الله سبحانه وتعالى بوبه استاس د ګناهونو نه په اندازه د خپل صدقات والله بما تعملون الله په څه چې تاسو کوي خبير به خبر ذات دی. دا راتلون کایات چې کوم روان دی نو بده کې الله سبحانه وتعالى فرمایي دا چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چپختنو کې د الله رسوله جزرنا یا رسولنا تصدق علی ذوی القربى آیا موږ صدقه وکړو په خپلوانو باندې چې په خپلوانو باندې چې زموږ د دین نه هم نه دي خپلوان هم دي خو زموږ په دین نه دي آیا په صدقه وکړو ځنوي چې د پښتنه اسماء بنت ابي بکر وکړه نو الله سبحانه وتعالى خپل نبی علی السلام ته دغه آیات را نازل کړ لیس علیک هداهم نشتا تاسو باندې پتا لازم نه دی د خدای پیغمبره هدایت د خلکو د فقیرانو د اهل کتاب او فقیرانو د اهل کتاب چې کوم فقیران دي د هدایت پتا لازم نه دی ته باندې فقط سونه نور ته په دې باندې مجبور نه چې ضرور به د خلور باندې چی ولکن الله يهدي ته ورسوا ولکن الله چې د هدایت کې مېشا چې چې خوښ شي خپل دین ته راهنمایي کوي څوک چې د دین غوړي او ما تنفقوا من خير نشان چې تاسو نه پخه کوي د مال نه په فقیرانو باندې فلی انفسکم ثواب تاسو خپل ځان ته دی او ما تنفقون او کوم شان چې تاسو په فقیرانو باندې نه پخه کوي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو انفاق مکوئ په فقیرانو مگر صرف د الله د رضا په خاطر وکړئ د خدای رضا وغواړئ وما تنفقوا من خير کوم شان چې تاسو نه پخه کوي د مال نه په فقیرانو باندې یوفى الیکم الله سبحانه وتعالى بتاته تاسو ته پورا ثوابونه خدای پاک درکو انتم لا تظلمون تاسو د حسنات نه هیڅ ام کمی کنه للفقراء الذين دغه فقیرانو لپاره د صدقات چي دي دغه فقیرانو لپاره دي للفقراء الذين دغه فقیرانو لپاره دي وحصروا في سبيل الله چې دوی خپل ځانونه بند کړي د الله په لار کې په طاعت د الله کې په مسجد د رسول الله کې چې اصحاب صفا دي او په جهاد کې ځان بند کړي لا استطيعون ضربا في الارض د طاقت لري چې دای تاګ وکاو په ځکه کې تجارت نشي کولای باندې
هغه په طلب د علم باندې او یو په جهاد باندې په دې باندې فقط د تجارت نه لري. يحسبهم الجاهل يدمر غیرتی هم دی چې ناپوهي خلک څوک چې پیژني نه داسې ګمان پکې دومره مستغنیم دی. اغنیا چې د غنیانو فکر پکې من تعفف چې غو د ځان ساتلای دي د سوال کول نو تعرفهم نتبي پیژنې محمد رسول الله تعرفهم من التعفف د سوال د چشنه چې د ځان ساتلای د سوال کول ځان د سوال کول نام پاک ساتلای دی نو څوک چې نه پیږي هغه فکر د اغنیا په چې د ډیر غنی دی او د ځان باندې پمدو هغه کې باندې پمدو جهاد کې باندې او تعلیم کې باندې د دین په تعلیم کې د دې شان کې باندې نه لا يسالون الناس اغنيهم تعرفهم بسماهم تعرفهم ته پیژن څنګه او پیژنو ته او پیژن محمد رسول الله بسماهم دی په هغه سګوري په نخسه لا يسالون الناس الحافا دې سوال نه کوي د خلکونه الحافا په دې اصرار سره سوال نه کوي اسی اشاره خلکو ته ورکا نور الحاح نه کوي وما تنفقوا او کوم شان چې تاسو نه پخ کوي په فقیرانو د اصحاب الصفا باندې یا په نور فقیرانو باندې من خیرن د خیرنا ان الله به علیم الله تاسو په مال او په نیتونو پوي دی. الذين ينفقون اموالهم هاکسان چې دینه پخ کوي خپل مالونه بالليل والنهار دي صدقات ورکوي په شپه او ورځ کې سرن پټي ورکوي علانیتن یا خبري ورکوي ولهم اجرهم د دوی لپاره ثواب شته عند ربهم په نزد پروردگار په جنت کې دي ثواب شته ولا خوف عليهم دوی باندې په ډار نه وي ولا هم يحزنون او نبدي غمجن کیږي. الذين ياكلون الربا اوس د هغه بیانوي عقوبات هغه جزا د سود خور بیانوي. الذين ياكلون الربا هغه کسان چې دوی سود خوري لا يقومون دوی بنا پورته کیږي د قبرونو نه د قیامت ورځ الا كما يقوم الذي مگر داسې به پورته کیږي لکه په دنیا کې هغه پیریونی سړی چې تاسو وینئ چې هغه حواس او لونای غوندي وي نو هغه پیریونی شي یو دمي حواس شیطان برای ور خراب کو عجیب حرکات دغه صدریږي لونی غوندي حرکات دغه سود خرابم د خبر نه چرپورته شم داس حرکات په صدری الا كما يقوم الذي مگر داس ویل هغه کس چې كما يقوم الذي لك چې پورته کیږي هغه کس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه چې ور خراب کړي وي شیطان من المس د خپل اثر ذالک دغه هغه چې کوم دی د سود خور دغه دای نه خره د دې سودخور نه کړه د چې لویږي په لخواته د پیریونی غوندي حرکات وي حواس ور خراب شي وي نو دا د سودخور نه کړه د ولدا په دې خاطر چې بانهم قالو چې دوی امداسه خلکو چې دای داسې وي انما البيع مثل الربا د بيع داس د کسود دی به د سود ته د بيع په شکل کتل تجارت د کوم فرق نه کو د امداسه د کسود لکه اوس چې مثال په تور خلک هغه ته سود ته د جاری نو مخلي په وخت د جاهلیت الفاظ دي چې دوی به سود ته بایع وي انما البيع مثل الربا دا بایع داس د کسود وحل الله البيع نه دا فرق لري اجاره حلال ده سود حرام ده بيع حلال ده سود حرام ده وحل الله البيع او الله سبحانه وتعالى حلال کړی ده بيع وحرم الربا او سود خدای پاک حرام کړی دی. فمن جاء موعظه پس چاته چراغ لو واز من ربه د خدای پاک د خوانه د واز ورته راغلو منع د سود نه ورته راغله فانتها د ځان بیامنه کو د سود نه فله ما سلف د دې لپاره هغه څه دي چې مخکې کوم د تحریم نه مخکې د سود د حرامول نه مخکې چې د کوم سود خورلای د دې لپاره غدي دونه خدای ورته دی و امره په مباقیه کې و امره الی الله د امر په مباقیه دی عمر کې الله تسپرل کی ومن عاد کچې خدای پاک پاک شي ته وبې سوتي کړي خدای پاک پاک شي بس وبې خوې څوک چې غواړي چې د سود نه ځون وبسي خدای پاک ته سوتي څوک چې غواړي چې په مو کې ککړ شي خدای کې خوې وي ومن عاد او څوک چې راوګرځي پاس ته تحریم نه بیا سود ته هغه سود چې کله حرام شو هغه مخکینی سود نه خو چې د حراموال نه مخکې چې کوم سود خورادونه خدای ورته شو ځه ته وخت حرام نه او پاس د تحریم نه د حرمت د سود نه څوک چې بیا ورته وګرځیدو اولایک اصحاب النار د دې ور خلق دي هم فيها خالدون دی به د مشت ور پور کیو يمحق الله الربا الله جل جلاله محو کوي د سود برکت محو کوي په دنیا او په آخرت کې و يربي الصدقات الله سبحانه و تعالی يربي الصدقات څو چند کوي صدقه ته خدای په کغور کوي رشد ور کوي الله ډیروي
دا سه ورته ډیروي لکه وډ بیان چې په اول کې وډ وي څومره غستار آست جوړ شي غټ دا سه ورته دا وړه صدقه ورته غټوي. نو بداية والله لا يحب كل كفار أثيم. الله جل جلاله نخو کوي هر ناشکر هر کافر چې منکر وي د حرام والی د سود نه چې څوک منکر وي نو هغه کافر دغه خدای پاک نخو کوي اثیم فاجر چې دای فاجر د خوراک سي. کافر په دوشو چې حلال و بلله او فاجر په دوشو اثیم ګناهګار په دوشو چې خوري. نو په دې مبارکاتونو کې الله سبحانه و تعالی د مؤمنانو د پر هغه چې اسلامي ټولنه د غربت سره مخ کوي هغه اسباب چې هغه سود دی هغه منع کو بلې خاطر خلک ترغیب کړل چې الای د یتیمانو د مسکینانو د مشکلات د صدقاتو د لار نه حل کړي. کداغه دوا شون په اسلامي ټولنه کې غشي دغه دوا اړخ آیاتونه چې د سود نه منع شي مسلمان باندې سود خلک ونه خوري او د صدقات د فقیرانو مسکینانو ته ورکړي نو ته ټول نه به اقتصاد ډېر جوړ وي. ځکه چې دا مسلمانان چې د صدقات ورکا د فقیر او د مسکین او د مشکل حل دی او بل خطبه سود امن یو بل ته zarar شول نه وي. سود کې هټول zarar دی. سود خور چې د نور خلک د خپل ځان لپاره غلام ګرځوي کله دته په منډي وایي څو پر چې د سودونه ورته راکو تمام عمر به بس د خپل ځان غلام ګرځوي. الله فرمایي ان الذين امنوا وتحقيق والله لا يحب الله نخو کوي كل كفار هر کافر چې هغه منکر وي د حرمت د سود نه اثیم ګناهګار چې دای فاجر وي په خوراک د سود سره. ان الذين امنوا وتحقيق کسان چې د ایمان راوړي په الله او رسولو په کتابونو د الله سره او په د سود په حراموالي عقیده لري معامل الصالحات او د دې څنګه ښه عملونه کوي سود پرګدي واقام الصلاه د قائموي المنځونه او تو زکات او زکات او زکات واتو الزکات دوی زکات ورکوي لهم اجرهم دې لپاره اجر ثواب یشته عند ربهم خو ثواب یې د خدای سره چنه دی غوړي جنت کې ولا خوف علیهم دوی باندې بډار نوي چې کله مرګ ذبح شي د جنت او دوزخ په میانس کې ولا هم يحزنون او نه دوی غمجن. یا ایها الذين امنوا یا وکسانو چې ایمان یې راوړی دي یا ایها الذين امنوا اتقوا الله د الله نو ډور شي د سود په خړلو کې وذروا ما بقي من الربا او پرېږدي هغه څه چې کوم باقی پاتې دي د سود نه هغه ما بقیا تاسو چې کوم سود پاتې دی هغه پرېږدي ان کنتم مؤمنین چې تاسو مؤمنان وای باور کوونکې فرمولې د سود څخه فلم تفعلوا که تاسو د سود پرې نه خو فاذن بحرب من الله بیا ځان تیار کړئ کنه اعلان وکړئ په جنگ د الله او د رسول په مقابل کې د جنگ اعلان وکړئ یعنی فاستعيدوا للعذاب من الله في الاخره. ګوره نو رسول الله خدای پاک څو ورته فرمایي که تاسو د سود نه لاس نه اخلئ نو فاذن بحرب من الله نو بیا تاسو ځان تیار کړئ جنگ دی الله ته یعنی ځان تیار کړئ د الله عذاب ته په آخرت کې او ځان تیار کړئ د رسول الله عذاب ته په دنیا کې په تور سره و ان توبتم که چې تاسو فاذنوا بحرب من الله ورسوله تاسو اعلان وکړئ د جنگ من الله د الله ورسوله د رسول الله په مقابل کې بل تفسیر خو تاسو وکړئ و ان توبتم او که چې تاسو توبه وایسته د سود نه فلکم رؤوس اموالکم سود نه د توبه وایسته تاسو لپاره د خپل مالونو سر دی سر مخبل سر چې دی ورکنی ما بخلی اضافه به قرض باندې ګټه نه اخلي. لا تظلمون تاسو صدیم ظلم نکي کی خپل شاید تاسو پورا څوک درکو لا تظلمون تاسو په چا باندې ظلم نه کوئ چې د خپل قرض نه اضافي شاید واخلي ولا تظلمون او نه په تاسو ظلم کیږي چې تاسو د سر نه څه کم شي دا هم نه کمی وان کان ذو عسره کچیرته داسې وو چې د قرضدار د خوند شدت وو مشکل کیږي وو فنظرتون نبی اسلام دین غیرتی دین دی فنظرتون الی میسره یعنی انتظار و باسه بیا نو انتظار دی الی میسره تو وخت پر به انتظار و چې دا غنی شي به خپل قرض واخلي. خو کله دا کار وکړو وان تصدقوا او کچیرته تاسو د مالونو په صدقه کول دا فقیران وو او خیر لکم نو دا تاسو لپاره غوړه ده خیر لکم دا تاسو لپاره غوړه ده بالکل ان کنتم تعلمون کچیرته تاسو پیږئ وتقوا یوما وډر شي د غورازنه ترجعون فيه الى الله تاسو وډر شي د غورازنه چې تاسو الله ته راجع کیږئ
الله ته راجع شي ثم توفى نو پورا ورکړی شي کل نفس هر نفس ته ما کسبت سي چې کړی د خیر او شر وهم لا یظلمون او د خلق سب ظلم نه کیږي چې حسنات کم شي او یا د مثال په تور هغه باندې په بدی باندې اضافه عذاب ورشي یا ایها الذين امنوا ایها کسان چې ایمان یې راوړی دی اذا تداینتم مناسبات واضح دی د آیاتونو یو د بل سره یا ایها الذين امنوا ایها کسان چې ایمان یې راوړی دی اذا تداینتم بدین دا یو حدیث شریف هم شته چې چیرته څوک مشکل کې ګیروي بیا د قرضدار قرض له ورته پریږدي وي دومره ثواب لري کله هر ورځ چې در صدقه ورکوي لکه هر ورځ چې د سړی صدقه ورکوي چختان د پیسو چې چاته قرض پری اذا تداینتم بدین ای مومنانو چې کله تاسو اذا تداینتم بدین چې کله تاسو معامله د قرض کوله الى اجل مسمى معلوم نیټه پوری تاسو په خپل منځونو کې د قرض معامله کوله نو پکتبو هغه ولیکئ دا ولیکئ د قرض چاته ورکو دا ولیکئ وليكتب بينكم او لکنه دی تاسو په میانس کې د دائن او د مديون په میانس کې ادوارو په میانس کې دی ولیکي کاتبون بالعدل او کاتب یو لیکون کوي په عدل سره په عدالت سره د خبره ولیکي نو په خپل فکر وکړه چې بیا تاسو کې کتابات او لیکنه په اسلام کې څومره اهمیت لري هغه پرې د چې اقرا په اول کې درته وی ولونه او دا دلته فکر وکړه چې تاسو په ټولنه کې باید کاتبین وي نو دا یو کاتب په عدالت سره باید ولیکي ولا یا ابا کاتبون او من نه وروړي کاتب ان یكتب د لیکنه نه چې د دینه چې د لیکنه وکړه د دوین او د مدیون په میانس کې لیکنه وکړه دنه د من نه وروړي څوک چې د خط ولیکه کما علمه الله لکه څنګه چې الله دته د خط ورخودلای بل یكتب نو وی د لیکي بدون د زیادت او نقصان نه وليمل الذي عليه الحق او بیان دی وکړه هغه څوک چې په باندې حق دی د قرضدار د خصم بیان ورته وکړه کاتب ته چې په ما باندې دومره قرض ده وليتق الله ربه او د قرضدار دی وډور شي د الله نه دی وډور شي د خپل رب نه صحیح دی ورته وی چې دار پیسې په مودي ولا يبخس منه شيئا او هیڅ شی دې نه تکموي فإن كان الذي عليه الحق نو کچرته وی هغه کس چې په باندې حق دی د قرضدار سفيها د جاهل وي بیان نشي کولای بعض جهال خپل خبره نشي بیانولای او ضعیف یا ضعیف وي عاجز وي د بیان نه عاجز وي او لا یستطيع یا خو ايمل یا خو د دې طاقت نه لري چې دای بیان وکړي خو بیان نشي کولای هو دای دغه قرضدار بیان نشي کولای نو په یو لیل ولیه نو بیا د څوکا بیا د بیان د سرپرست ورسبوزي کوي کاکاوي کوي ارچوکي د ورسبوزي سرپرست ورسبوزي هغه دته د خبره بیان کو کاتب ته ولیه بالعدل فعدالت سره مستشهدو او ونیسي خپل حقوق باندې شهیدین دوا شهیدان ونیسي من رجالکم د نرانو احرار نران آزاد فلم یکونا رجلین کچرته دوا کسان نو نران فرجل و امرأتان نو بیا یو سړی به خځه من تردون من الشهداء دغه کسانو نه ونی سي د شاهدۍ لپاره چې تاسو خوخيږي تاسو خوخي په کمال وي هغه تاسو کوی چې یاره د امین سړی دی دا عادل سړی دی من دغه چنه تردون من الشهداء تردون چې تاسو خوخوي من الشهداء د شاهدان نه چې د اهل سقاط په شهادت سره انت ضل احداهما کچرته د شي چې د دوی خځه یو سړی وي نو د دوی خځه والے دا ځکه چې په خځو کې نسيان ډېر دی ویرا نسيان ځکه خځو کې ډېر زیات شي او عقل تیم هغه پېږي چې د خځو چې دی دا د میاشتنۍ زنانه تک مریضي پیرځي د مریضي چې دا انسان ضعیف کا نو عقل تم څه هغه پېږي تاثیرات په عقل باندې وی نسيان ډېر پیدا کی انت ضل احداهما کچرته ویرکا یو د دوه خځونه فتذكر دوی خځه څه کوي فتذكر احداهما الاخرى نو د بل خو به نه ویروي د بل به ور پیاد کو شهیدی هغه چې بل ویرا کړی ولا يأبى الشهداء من دین وروړي د قومي د شاهدینا اذا ما دو کله چې دی وروختل شي حاکمانو ته قاضیانو ته د شاهدۍ لپاره وغوښتل شي مرمر وړي شهیدی ورکړي د الله لپاره ولا تسمو او خسته نشیا ان تكتبوه د لیکنه چې نه لیکو ما خسته کېدونه چې تاسو قرض ونه لیکئ
صغیرا او کبیرا کلګ وی کډیر وی وی لیکي دا اعدل او اصواب دی عند الله واقوم للشهاده او دا ډیر ښه بیانون کې د شاهد ته خپل شاهدای صحیح کلی چې ویل شي اله اجله ته خپل نټه پوری ولیکي خپل وخت پوری ذالکم دغه چې کوم تاسو ته ذکر شو د لیکنه د قرض اقسط عند الله دا ډیر ښه اقسط ډیر عدالت ډیر د عدالت خبر ده عند الله پنځ د الله باندې واقوام للشهادت او دا ډیر ښه بیان ډیر د شاهدای لپاره ډیر ښه بیان کوي د لیکنه کدی کوم شاهد شاهدی وی روي د لیکنه ورته یادوي چې هو رښتیا د خدای مهمزاده متر پیات شو نو د لیکنه دومره کړه وادنا الله ترتابو او دا ډیره لایقه ده او دا ډیره قریبه ده د الله ترتابو تاسو به شک کیونه لوي نه په دې کې شک ته وي چې قرض څومره وو نه په دې کې شک ته وي چې څو وخت پورې وو الا ان تكون تجاره مگر کچرته داسې و چې تجارت وو حاضرتون حالي تجارت وو حاضر وو تدیرونها بینکم چې تاسو چلوي خپل منځونو کې لاس په لاس هلته خو بیا خط نه کی چې لاس په لاس واخله راکړه دلته خط لیکل کی بیا فرق نه کوي دلته ونه لیکي نو به ملکي خو او دلته کلم چې بیا کا کدوا شهیدان وي دا ډیر ښه کوي که خط نه لیکي نو دوا شهیدان باید وي چې دا تاسو کله وکاو فلیس علیکم جناح تدریونها بینکم چې تاسو چلوي د تجارت خپل منځونو کې لاس په لاس نو په دې وخت کې چې لاس په لاس تجارت تاسو وي یو د بل سبا کوي یو بل ته پیسې ورکوي نو دا خط ونه لیکي فرق نه کوي نو فلیس علیکم جناح تاسو ګناه نشته حرج نشته الله تکتبوها چې تاسو ونه لیکي ما یې لیکي واشهدوا خبري واشهدوا اذا تبايعتم شهیدان ونیسئ کله چې تاسو بیع کوله په نیټه چې مثال په تر د شامل ته د خرج کړ د پیسې په دوه نیټه ماتر کوي ولا یضار کاتب ته ضرر نه رسیږي چې تا ولي ولیکل ولا شهید شاهد ته ضرر نه رسیږي چې ولې د شهیدی ورکړه او نه به مجبوروي په دې سره وان تفعلوا او کچرته تاسو د ضرر کار وکړو فإنه فسوق بكم د فسق د ګناه د تاسو نه یو فسق دی وتقوا الله د خدای پاک نه وډر شي په ضرر کې ما شاهد ته ضرر شوی ما کاتب ته ويعلمكم الله تاسو ته درخی ويعلمكم الله سبحانه وتعالى تاسو ته هغه احکام درخی چې تاسو معاملو کې اصلاحات رسي والله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى په هر شي باندې پوه دی چې تاسو صلاح په څه شي کې ده من کنتم علی سفرن کچرته تاسو په سفر کې وای ولم تجدوا ما کاتبا پیدا نه کوچا ته قرض ورکوي یې په سفر کې نه کلام شته نه کاغذ نه کاتب نه شاهد څه وکړو بیا دغه د اسلام داسې طریقې دي فرحان مقبوده نو بیا څه بیا فرحان مقبوده بیا به ګرول وي یعنی دا ان د قبض کا د مدیون نه یو شای د قبض کا په ګراو د کو یو شای د ګراو کې دی وخلی زه ته قرض درکوم کاتب نشته شاهد نشته نو زه به د تانه د شای په ګراو کې واخلم ګراوی په قران باندې ثابت ده چې کله کاتب نوي شاهد نوي ته چاته قرض ورکوي د قرض په مقابل کې یو شای ته ګراولای شي اوس اختلاف په دوه کې دی ګراوی په قران ثابت ده چې آیا د دې ګراو شوی شي نه د دینه استفاده کیدای شي کنه د سړی چې د شای د قرض په مقابل کې د شای ته ګراو کو نو دغه چې دغه سړی ګراو کو دا د ګراو شوی شي نه استفاده کی کنه په دې کې اختلاف دی علماء دي بعضی داسې وی چې دونه استفاده نشي کولای صرف دا د توثیق لپاره دی وثیقه په شکل باندې د صحیح دي چې هغه د مقرر دی په دمه وثیقه ده د شای چې مګرو کړی د دې دلیل دا ته څوک چې د ګروي نه ګټه نه راو بولی هغه وی چې نبی علی السلام کله قرض جر نه په هو ربا هر قرض چې هغه کشکول کی دغه نه سود در پیدا کیږي هغه سود بعض علماء وی چې د ګروي نه د ګرو شوی شي نه استفاده کولای شي خو چې هغه چختن اجازه ورته وکړي چې بالکل او مصرف به د خپل فکر دغه دلیل دا حدیث دی چې د داسې وی چې نبی علی اسلام د الظاهر يركب من فقته او کما قال نبی صلی الله علیه وسلم دای چې څوک د ګروي نه د ګرو شوی شي نه ګټه جائز بولی یا به جایزی حساب ورکوي نو دغه حدیث د دلیل نشي چې نبی علی اسلام ویلي دي چې د ګرو شوی حیوان د شانه د سوریدلای شي
او دغه که داسې شی وي چې هغه شودي کوي د شودونه استفاده کولای شي که خپل مصرف په وکي او د چختن یې درته اجازه وي نو والله اعلم. خو خیر خلته یو حدیث شریف دی چې الحلال بین والحرام بین، حلال ښکارا دي او حرام هم ښکارا دي، و بینهم مشتبهات، د دوه میانس کې بعض مشتبه شیان دي، اشتباهي شیان دي. که څوک د دوه نه ځان وساتي نو دا به خپل دین او خپل عزت په وساتي، که ډېر څوک مجبور نه وي نو دین هم باید ځان وساتي. والله اعلم. فرهان مقبوضه فإن امن بعضكم بعضا، کچرته فإن امن بعضكم، کچرته امین وګرځي بعض استاسو بعض نور، چې یاره ته د ما د خون امین یې وخله، نه د شاهد غواړم نه خط غواړم، ما په تا اعتماد دی، نه شاید دسته ګروم واخله د کار. فلیؤدي الذي، نو بیا به ادا که هغه کس او فإن امنا، کچرته امین وګرځو بعضکم بعضی د دوی بعض استاسو بعض نور امین وګرځول په داین سره بدون د ګرولو ذاته د ما په داین باندې امین نه لیکو چې ګرو ممنه. نو فلیؤدي الذي، نو ادا د بعضکم بعضا، بعض استاسو بعض نور، نو فلیؤدي الذي اؤتمنا، نو ادا د هغه څوک چې د داین ورسپارل شوی امانته، هغه خپل امانت ته، نو هغه د خپل هغه حق د خپل صاحب ته وسپاري، صحیح طریقې دی وسپاري، چې اعتماد په وکړي دای دې وسپاري. وليتق الله، د خدای نه دی وډار شي، ربه چې هغه د رب دی، د مدیون دی د رب نه وډار شي په ادا د دین کې. ولا تکتم الشهادت، شهیدی م پټوي د حکام او میانس کې شهیدی م پټوي د فاجرونو. و من یکتمها، هر چا چې پټه کې شهیدی، انه آثم قلبه، دا فاجر دی، د زړه نه فاجر دی. من آثم قلبه، دا آثم دی قلبه، یعنی فاجر قلب دی، زړه یې ککړ دی، زړه یې ګناهګار دی. والله بما تعملون، الله سبحانه و تعالی په څه چې تاسو کوي، که شهیدی پټوي او که شهیدی اقامه کوي، علیم، الله عالم دی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، الله لري ټول هغه شان چې په اسمانو کې دي، او ما فی الارض ټول شان چې په ځمکه کې دي. ان تبدو ما فی انفسکم، او کچرته تاسو ښکارا کوي هغه څه چې تاسو په زړونو کې دي، پس د وسوسې نه، مخکې د وسوسې نه، یحاسبکم به الله، او تخفوه یا پټ کوي، یحاسبکم به الله، نو الله بس تاسو محاسبه وکړي. دلته ځینې صحابه کرام ډېر ورخطا شول، داسې ورخطا شول چې موږ په زړه کې خو ډېر شان تیریږي، ډېر وسوسې شیطان راځي، نو موږ به الله نشي. بیا ورسته بل آیات راغلو چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، په دې سره دای مطمئن شول چې ځا په خو مخو نور خو خپل واسه باندې مسؤل یو، چې وسوسه به د پکوو. او ځنه د سوي چې دا چې الله حساب ورسکار اختیار چې په زړه کې تیریږي، نو کوم وسوسه شیطان ورچوي، ندنه په دې باره کې په دپه کې کوم تقصیر کیږي، هغه په زړه کې څه تیری که عملم په ونه کو، الله حساب داسې ورسکا، چیرته ولوي، چیرته ازغای ورچخشي، چیرته څه شي، چیرته څه شي، دا ټول پوکي ورشي. والله اعلم. نو دا لله ما فی السماوات و ما فی الارض، الله لري ټول هغه شان چې من تبدو ما فی انفسکم، که چیرته تاسو ښکارا کوي هغه څه چې تاسو په نفسونو کې دي، په زړه کې دي، پس د وسوسې نه ښکارای کوي، او تخفو یا پټ کوي، یحاسبکم به الله، نو الله بس تاسو حساب وکړه، الله به تاسو ته جزا درکړي په دې سره. او فیغفر لمن یشاء، نو الله بخي چاته چې خوښ شي ټول ګناهونه، او يعذب من یشاء، او په عذابوي چاته چې خوښ شي، و چې توبه ونه باسي. والله علی کل شیء قدیر، الله هر شی باندې په مغفرت او په عذاب قادر دی. کله چې دا آیات را نازل شو، نو دا په مؤمنانو باندې ډیر شدید شو. نو وی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته پورته شو اسمان ته، بیا الله ته سجده وکړه، نو الله سبحانه و تعالی د دې مدح وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح ایدا څه وکړي خپل نبی. آمن الرسول، باور کړی دی محمد رسول الله، تصدیق کړی دی محمد رسول الله، بما انزل الیه، په څه باندې باور کړی دی چې د تر نازل شوی ربي د خدای د خوانه، یعنی قرآن یې باور کړی دی، او څه چې په قرآن کې دي. والمؤمنون، دلته نبی علیه السلام ووی چې مؤمنان هم باور کوي. والمؤمنون، نو والمؤمنون، او مؤمنان چې دي کلون هر واحد د مؤمنانو نه،
آمنا ایمان راوړی دی بالله په الله باندې او ملائکتی په ملائکه د الله او کتبی په کتابو د الله او رسولی په رسولانو د الله لا نفرق بین احد من رسوله موږ فرق نه کوو دی داسې وی د مؤمنان داسې وی لا نفرق پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤمنان داسې وی دغه د موقف او د نظر لا نفرق موږ فرق نه کوو بین احد من رسوله میانځ د هیڅ پیغمبر کې هم د پیغمبرانو نه داسې نه کوو چې بعضی ومنو بعضی ونه منو وقالو او دوی هم دارنګ داسې وایي د مؤمنان سمعنا الله ستا خبره واورېده واطعنا او ستا امر اطاعت کوو نو بیا غفرانک رسول الله بس الله ته وی الله موږ ته نه د بخنه سوال کوو ربنا ای زموږ رب و الیک المصیر او تا ته د درتاګ پاست مرګ الله تعالی ورته وی لا یکلف الله نفسا غفرانک ودان نبی علی السلام چې موږ ستانه بخنه غوړو دغه حدیث النفس په باره کې چې کوم نفس مختکم خو وسوسه راچوي په دې باره کې موږ د ستانه بخنه غوړو خدای نو الله داسې ورته فرمایل لا یکلف الله نفسا الله نو مکلف کوي یو نفس اطاعت الا وسعها مگر په اندازه د خپل طاقت لها ما کسبت نو نفس ته هغه څه دي چې کسب کړی دی خیر نه چې کسب کړی دی نو د خبرې د نفس چې دی د ویره چې ده او د خطا چې د استکراه نو دا خو د کسب نه دی وعليها مكتسبت او په نفس باندې هغه څه دي چې کسب کړی دی شر نه بیا الله سبحانه و تعالی دې ته د تعلیم وکړي چې سر کم دعاګانې وکړي څو پرې چې تاسو نه هغه د نفس خبرې چې درته کوي خطا ویره او په جبر چې تاسو نه کوم کار صادریږي چې تاسو لپاره محو او لری شي تاسو داسې دعاګانې وکړي الله ورته چې داسې ووایي ربنا اذ مغربا لا تؤاخذنا تمغمني الله ان نسينا کچرته موږ ستای اطاعت ورکو الله او اخطانا او یا موږ خطا شو ستاسو په امر کې ربنا یعنی یا ربنا اذ مغربا ولا تحمل علينا او تمغما بروا علينا موږ باندې اسرا غبرنا کما حملت على الذين من قبلنا لکه څنګه چې دې برکړی وو او کسانو باندې چې زموږ نه مخکې کوم خلک تیر شوی دی الله غوی تعهدات مات کړل تب یا بارونه پکې خول بعضی پاک شان په دې باندې حرام شول دی وخه په دې باندې حرام شو د غویا وازده په دې حرام او د پس وازده دا شان په سبب د نقص بنی اسرائیل باندې دا شان حرام شو الله داس بارونه په باندې خدای مایي چې دې کلی بنجس شول بیا بنوغه چې کول ربنا اذ مغربا ولا تحملنا او تبمغ باندې ما بارو الله اندارنګي ما لا طاقت لنا هغه چې موږ طاقت نه لرو پیغه ما لا طاقت لنا دي چې زموږ په وکه نه راحت تن منفعت چې استکراه ده واعف عنا الله تمک تعف وکا واغفر لنا الله تمک تبخنا وکا وارحمنا او تمک باندې ورحمګه انت مولانا تزمو مولای فانصرنا على القوم الكافرين تا مکتک مکر کا کافر قوم باندې یو تفسیر دام دی واعف عنا ته مکتا گذشت وکا مسخه کا مالک دی عیسی علیہ السلام قوم دی چې مسخه کو واغفر لنا د مکتبخنه وکا غر کا مالک کارون دی چې غر ورحمنا او خدای پاک موږ د تیګو باران ما وروا لکه د لوط علیہ السلام قوم باندې دی چې کله تا دا غوکو کله چې نبی علیہ السلام دا دعا وکي نو الله سبحانه و تعالی د دینه د نفس وسوسه د نسیان خبره د خطا خبره یا په زور چې څه وشي دا ټول خدای ته پورته کوي روپ عن امتی خطایا والنسيان وما استكره عليه د نبی علیہ السلام یې د ماده امتنا خطا کارونه او ویره کار او دغه په زور چې کوم کار وشي دا د ګناه ته پورته ده او دی وسطل د خسفنا د مسخنا او د قذفنا انت مولانا تزمو مولای فانصرنا على القوم الكافرين تا فانصرنا زموږ څخه کومک وکړه کافر قوم په مقابل صدق الله العظیم